سیمی خان نونو اخر هم په سکرین راغلو او اوس یې کم کارونه شروع کړي دي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نور هم دغه شان ویډیوګانې تاسو پورې ضرور رسي. دوستانو یو وخت و چې د پښتو به داسې ډرامې او فلمونه راتلل چې په هغې کې به یو نصیحت و، مطلب د هغه ډرامو یا فلمونو به څه مقصد و. خو نن سبا چې کومې ډرامې او فلمونه د پښتو راځي د هغې صرف یو مقصد دی، هغه دا فحاشي. یو فلم داسې څیز وي چې دا ځوانان ګوري او سینما ته ورپسې ځي، خو ډراما داسې څیز وي چې دا هر کور پورې رسي او دا ټولې فیملیز هم ګوري، مطلب زموږ چې کوم ماشومان هغه هم دې سره خرابېږي. د پخوانو ډرامو یو مشهوره اداکاره چې سیمی خان نونو نمی وه، ډېر وخت یې ډرامې پریښې وي او هغه د خلکو ډېره زیاته خوښه وه. خو د هغې مینوالو دپاره یو زیری لرم، خو دغې زیري درکولو نه مخکې دا ویډیو ضرور نه ضرور لایک کړئ. ملګرو زیری دا ده چې سیمی خان نونو خپل ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی دی او اوس په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې ورکوي او دې نه هم غټ زیری دا ده چې هغه به واپس ډرامو ته راځي او ډرامې به هم هغه شان د نصیحت واله شي. موږ له پکار دي چې کومې ډرامې فحاشي خوروي چې دې بارې کې اواز اوچت کو او دا ډرامې بند کو. تاسو د پخوانو او اوسینو ډرامو بارې کې څه خیال ده موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.